سلام میمونئ تمه ده چې تاسې به راجوړوئ. نن راځو 28م فصل ته یو ځل بیا. تمه ده چې دغه درس هم تاسو چې په ښه ډول سره زده کړئ. لومړی لغت دی اکچوالي مونه په حقیقت کې بایټ خوړل یا چیچل. کوسټ ساحل، ډیل اقدام او معامله، ډیزرټ دښته، ارتکویک زلزله، افیکټیو اغیزناک، اگزامین معاینه کول، پالس غلط، ګفت تحفه، هنګر لوږه، امیجین تصور کول فکر کول، جرنی اوږد سفر، فضل مشکل، کوایټ ډیر، رادر غوره، سپیسیفیک مشخص، ټور سیاحتي سفر لنډ سفر، او ټریپ یقیني ځای ته سفر کول، والیومنه ارزښتمن. اوس راځو کیسې ته. د ټول لغتونه پکې تکراریږي. د سپایډر اینډ د برډ، غڼې او مرغۍ یعنی عنکبوت او مرغۍ. There was once a very big spider. هلته په یو وخت کې یوه لویه غڼۍ یا عنکبوت وه. If a bug got into his web، که چیرې کومه حشره به پکې ګیر شوه د دې په جال کې، he would examine، هغې به معاینه کوله it دغه. he however که څه هم he didn't eat the bug right away، که څه هم د هغې به نه خوړله دغه حشره په یو وار باندې. he asked the bug، هغې به پوښتنه کوله د حشرې نه. a question د یو سوال. first لومړی it was always quiet، دا په رښتیا سره همیش ډول و. ډېر a difficult فضل یو سخت مشکل. if the bug's answer was correct، که چیرې حشرې ځواب به سم شو نو he let it go، هغې به د تلو اجازه ورکوله چې لاړه شه. او هغې به if not، خو که چیرې ځواب بیا غلط کړو he ate it، هغه به یې خوړله. one day یوه ورځ راغله a small bird، چې یوه کوچنۍ مرغۍ وه on a journey، په یوه سفر باندې flew into the spiders web، بالاخره ګیر شوه د مرغۍ د غڼې په جال کې. the spider couldn't imagine، هغه غڼې ونه شول کولی چې تصور وکړي eating په خوراک دی a bird یوې مرغۍ، ځکه it was so big، دا خو ډېره غټه وه. خو but his hunger was too great، خو د هغې لوږه هم لویه وه. he said the bird، هغې مرغۍ ته ووی if you cannot give me a specific answer، که چیرې ځواب را نه کړې مشخص I will eat you، زه به دې وخورم. نو the bird laughed، خو مرغۍ ورپورې وخندل. I could eat you، ورته وویل زه کولی شم تا وخورم. خو but the bird was actually scared، خو په حقیقت کې مرغۍ ډېره شوې وه. she had used all her energy، ځکه هغې خپل ټول قوت استعمال کړی و. trying کوښښ دی to get out of the web، چې له جاله وځي. and a spider's bite، خو د او د غڼې چیچل چې و can be very effective، دا هم ډېر اغېزمن و in killing animals، د حیواناتو په وژلو کې. یعنې کله به چې دغه غڼې څوک وچیچلو، کوم حیوان به یې وچیچه نو هغه به وژل کېدو. نو په دې وخت کې مرغۍ د ویرې احساس وکړ، ورته وایي please don't eat me، هیله کوم مه خوره. the bird said، مرغۍ ورته وویل I would rather، زه به تا ته غوره کړم I would rather make a deal with you، زه به له تا سره معامله یو اقدام غوره کړم، یعنې زه تا به له تا یو بل سره به خبرې وکړو. okay the spider said، غڼې ورته وویل بلکل سمه ده. if your answer is right، که چیرې ځواب دې سم شو I will let you go، زه به تا ته ووایم چې لاړه شه، زه به اجازه درکړم چې ته لاړه شي. که چیرې if you not، که چیرې ځواب دې را نه کړو خو you must give me a gift، خو ته باید بیا ماته، که تا نه خورم خو ماته به ډالۍ راوړي. نو it must be something، دا به داسې شی وي of great value، چې ډېر به قیمتي وي، ارزښت به لري ما لپاره. the bird said، مرغۍ ورته وویل you can، ته کولی شي pick anything، چې انتخاب کې هر هغه شی او you want to eat، چې ته یې غواړې چې ویې خورې. نو هغه شی چې ته یې غواړې I will find it for you، زه به یې تا ته پیدا کړم. نو the spider agreed، بلکل غڼۍ هم ورسره موافقه شوه.
نو ویر پوښتنه ورڅخه کوي ویر کان یو ټیک ا ټریپ ته کوم ځای ته کولی شئ چې ولرئ سفر ټو د کاسټ ساحل ته چې هم ساحل ته سفر وي د ډیزرټ دښتې ته سفر وي اینډ د مونټین غرو ته سفر وي اټ د سیم ټایم په یو وخت کې یعنې کوم ځای ده چې په یو وخت کې هم ساحل دی هم په یو وخت کې غر دی او په یو وخت کې دښته ده د سپایډر آسکډ نو دغه غڼې پوښتنه ورڅخه وکړه د برډ آسکډ مرغۍ ځواب ورکړ ډز دیس پلیز هاو ارتکویک آیا دغه څخه زلزله لري but the spider didn't say anything خو غڼې څه ورته ونه ویل I can see those place مرغۍ ورته وایي چې زه کتلی شم دغه شیان when I fly کله چې پرواز کې وم is the sky the right answer آیا اسمان سم ځواب نه دی false said the spider ورته وایي چې بالکل غلط یې ای مرغۍ the answer is Hawaii دغه ځواب هوای دا امریکا کې یو ځای دی جزیرې دي فکر کوم د هر دغه درې برخې لري نو now you must find some bugs ته باید ماته اوس خشرې پیدا کړې for me زما لپاره خو the spider climbed on the bird's back بالاخره دغه غڼې وختله د مرغۍ شاته they flew دوی بس هوا پرواز وکړلو in 8 bugs together په یو ځای باندې خشرې وخوړلې they took a tour of the forest دوی د لنډ سفر لرلو ځنګل ته then بیا یې له هغې نه وروسته the bird took the spider home بیا یې بوتلله دغه غڼې خپل کور ته from that day on له هغه ورځې وروسته they were friends دوی ملګري شول and they never tried to each او دوی هیڅکله هڅه ونه کړله چې وخوري each other again یو بل بیا نو تمه ده چې دغه درس تاسو زده شوی وي نور مو زه عیدالله محمدي په خدای سپارم چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ ښه شي